ملک د تاسیساتو بازسازي، په ملک کې د نور عامل منفعه خدمتونو جوړول د دې ټولو خلکو دپاره خیر دی. که نن په دې صحي مرکز کې کم څه کېږي، دو ته باید نوره پراختیا هم ورکړو چې د منطقې خلک په خپله منطقه کې ټولو خدماتو ته لاسرسی ولري. بایات بنیاد او د افغان بیسیم شرکت د نن نه 26 کاله مخکې تهداب ایښودل شوی دی، یعنی په 1998 کې د موږ د شرکت په اساسنامه کې واضح لیکل شوي دي چې یوه برخه د عوایدو نه باید عامه خدماتو ته ځانګړې شي. امروز با بازسازی و تجدید این مرکز صحی صدا خانواده در این منطقه می توانند به خدمت اقدامات ابتدایی تداوی مشوره های صحی دسترسی پیدا کنند. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه